تقدیر د هغو خلکو ملګرتیا کوي کم خلک چې په خپلو خوبونو باور لري. د حق خبره نه کول د غلامۍ غټ علامت دی. خلک تانا هر شیز نیوی شي خو یو شیز نه، هغه ستا تقدیر دی. تر ټولو نه غوره هجرت هغه دی چې ګناهونه پرېږدې او نیکۍ په طرف روان شې. زده کړه همیشه په تکلیفونو کې کیږي، په خوشحالۍ کې تیر وختونه هم هیر شي. تیر وخت نشي بدلیدی، خو اوسنی او راتلونکي وخت کې موږ ډېر څه بدلوی شو. بدني مرضونه د پرهیز سره ځي او روحاني مرضونه د پرهیزګرۍ سره ځي. د میلیونو فاصله د یو ګام اخیستو نه شروع شي. د ناکامۍ او کامیابۍ لار همیشه یو وي. هغه قومونه چې د فکر او خیال نه محرومه شي، هغه د غفلت په تیارو کې تباه او برباد شي.